ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ندی نشست کی ناست کی بمونگا د پیغمبر پاک ترونا او تروریانی ذکر کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ترونو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکنم عبد المطلب او د عبد المطلب صاحب لس زامن نو نه شو ترونا ځکه یو د نبی پاک پلار مبارک او نور دا غرونه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکو د عبد المطلب لس زامن حارث نمبر 1 دویم زبیر دریم حجل سلورم ضرار پنځم مقوم شپږم ابو لهب اوم عباس اتم حمزه نهم ابو طالب لسم عبد الله دا لس زامنو د عبد المطلب سے عبد الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد گرامی قدر باقی دا نه ترونه عباس رضی الله عنه په ټول ورونو کې کشر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشر تر عباس د او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمر کې 2 کال فرق یعنی د 2 کال مشر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیرو خيار ساوته ته مشری که محمد عربي صلی الله علیه وسلم دوی عمر خو زما زیات ته خو مشر محمد صلی الله علیه وسلم الله لوړ قامت ورکړ دومره لوړو چې په اسبه کې ناستو نقطې مبارک به راخلي دا د عبد المطلب سے بل زامن کوم چې رسول الله مبارک بیا پکې نه ترونو یو والد سیبو عبد الله تروریان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږوي د پلار خویان دي شپږوي امیمه ام حکیم برا عاتقه صفیه او اروا د شپږ تروریان وي د آقای مدنی صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې نورم بعضی خلک پاتې شو چې هغه د نبی کریم پیردارو پیره به کوله پیرا او سوکای سنت طریقه دا سنت دا بوزدلی نه ده خپل مال پیره بم کې د اولاد بم کې د ځان بم کې ځکه شریعت وایي چې د مال ضیاع مکوه مال مزای کوه د ځان حفاظت هم ضرور دی د اولاد هم ضرور دی د عزت هم دی الله دې موږ تاسو حفاظت فرمایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با پیردار مقرر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف اوقاتو کې جنگونو کې غزواتو کې صحابه کرامو ابتدا کې و پیرداری کوله بیا چې کله د سورته مائده شپږمه پاره وشپته آیت راغې نازل شو والله يعصمك من الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ظاهری پیردار د ځان نه چوټی کړل وی فرمایل الله پاک ما سره وعده وکړه د حفاظت تاسو او زما پیره مکوئ سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صحابي دی چې جنگ بدر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیره کړی و زکوان بن عبد قیس او محمد بن مسلمه رضی الله عنهما دا صحابه کرام دي چې غزوه احد کې د رسول کریم پیرداری کړی و زبیر رضی الله عنه جنگ خندق کې د نبی علیہ السلام پیرداری کړی و عباد ابن بشیر رضی الله عنه او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او حضرت ابو ایوب رضی الله عنه او حضرت بلال رضی الله عنه وادي قرا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیرداری کړی و خو کله چې والله يعصمك من الناس آیت مبارک نازل شو نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته فرمایل زما پیر مکوي الله پاک زما د حفاظت وعده او فرمایله او دا وعده د حفاظت علماء کرام فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیوي حیات پورې او بعد از وفات د نبی اسلام د روزي هم الله حفاظت فرمای تاسو ته قصه مشهور ده کنه یاد ده چې يهوديانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلی ارفع انور معطر وجود مبارک د بیا د اراده لرله او بیا په الله خلق خبر کړ نو دا وعده د حفاظت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې ده الحمدلله الله پاک دې موږ تاسو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مینا او محبت پیدا او فرمایي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین